बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू درنو کتونکو حبیب الله همدردیم د انډس نیوز نیټورک سټوډیو نه پنهغه کتونکو نن زمنګ سره په دغه سټوډیو کې ډېر درون میلمه دی د دې سیمې سیاسي او سماجی شخصیت جناب انور خان چې د مټ تحصیل جماعت اسلامي امیر هم دی او داغه ترڅنګ د دې سیمې یو پیژندل نوم دی داغه سره دو مختصر خبرې کوو او هغه هم یو د بنقابل حواله سره او دغه سي د جماعت اسلامي چې کما اجتماع را روانه ده د نومبر په دغه میاشت کې دغه دواړو خبرو حواله سره دغه سره خبرې اترې کوو. انور خان صاحب تاسو ته په خیر وایم او بیا دا راته وایي چې کوم بنقابل پروګرام روان دی د هغې څه پوزیشن دی او د مټې تحصیل ستاسو څومره تیاری دي ځکه چې ټیسټ په سر را روان دی نو که لږ راته ووایي. جی همدرد صاحب د ټول ناول خو ستاسو شکریا ادا کوم مننه چې تاسو د انډس نیوز نیټورک د پاڼې نه زموږ دا پیغام چې دی دا عوامو ته رسوئ. مهرباني. داسې ده جی چې زموږ په دې ملک کې د نوجوان ټیلنټ او د دې ډېر زیات دا په پیک باندې دی داسې ده خو د بدقسمتۍ نه او د بدې ځلې نه زمونږ د حکومت وخت او یا د سیاسي مشرانو او د ګوندونو د دې قوم نه او د دې خصوصا د دې ینګ طبقې نه جی جی د صرف د خپلو مفادو اغستو نه علاوه د دوی د مستقبل فکر نشته. داسې ده. حافظ نعیم الرحمن صاحب چې جماعت اسلامي امیر هم دی هغې د کراچۍ نه یو د دې نوجوان نسل د مستقبل دپاره یو ویژن مخې ته بوتلی دی او هغه دا ده چې دا د آی ټي دور دی او دې نوجوان نسل له مونږ تربیت هم ورکو او د آی ټي هغه هنر ورته هم زده سکل ورته هم زده کړی شي. په دې ضمن کې په ټول پاکستان کې ډېر لوی تعداد سره تاسو ته فتح ده تاسو خبرونه ګورئ ټولو عوامو ته زموږ فتح ده چې دا په ډېر لوی تعداد کې آی ټي سنټرز هم قایم دي او هغې یو ویلډ او ډېر زیات کارآمد سرټیفیکیټ هم ورکوي او کم نوجوانانو چې دی کې د تیر مستقبل کې هغې حصه اخیستې ده او برخه اخیستې ده نو یقینا هغه ډېر زیات مطمئن دي او هغې خپل عملي ژوند کې د هغې نه ډېره فایده اخلي. جی جی اوس الحمدلله د سوات کې یو بیچ چې دی هغه فارغ شوی دی او هغه زموږ په مټه کې په صحت هسپتال کې شیر محمد خان صاحب په تعاون سره هغه بیچ زموږ هغه سر ته رسېدلی دی او هغې خلکو خپل کاروبار چې دی هغه مخې ته بوتلی دی. اوس دویم انټري ټیسټ چې دی انشاءالله په 7 نومبر باندې په کبل ګراونډ کې د ټول سوات په هغه باندې چې د هغې کې تر اوسه پورې الحمدلله 44,000 رجسټریشن شوی دی او امیر جماعت به انشاءالله په خپله تشریف راوړي او د دغې ټیسټ انعقاد به کیږي او موږ به نوجوان نسل ته آی ټي هنر هم ورکو او سره سره به انشاءالله دینی تربیت به هم ورکو. دا به په غېږه کې رانیسو د دیو مستقبل به د مایوسۍ د تیارونه راوباسو انشاءالله او د دیو په خپل خپو باندې ودرو او دا به د دې ملک سره ډېره لویه ښېګړی چې د دې ملک نه کم ټیلنټ بهر ملک ته روان دی فارن ته د خپل رزق ګټلو دپاره انشاءالله هغه به په خپلو خپو ودرېږي زموږ د خپل رب نه امید دی. څومره تیاری د مټې تحصیل له طرفه شوي دي تر اوسه رجسټریشن که راته ووایي ویل کېږي چې مټه په پیک باندې وه په رجسټریشن مټه په پیک باندې ده الحمدلله ستاسو خبره بالکل ټیک ده. په دې ټیم کې د مټې نه د 10,000 نه اباو رجسټریشن شوی دی چونکې دا د دریو ضلعو دغه دی او نن زموږ یو پروګرام و چې هغې کې موږ د رضاکار انویجیلیټرز په حواله سره موږ تیاریانې وکړې نو د مټې نه به انشاءالله 100 رضاکار انویجیلیټرز دې پروګرام لځي او په ښه شان باندې به انشاءالله په دې مثبت اکټیویټي کې برخه واخلو انشاءالله. دویمه پوښتنه زموږ هم دغه وه چونکې ټیم زموږ مختصري او د سوشل میډیا خو پکار چې مختصري که لږ راته ووایي چې کومه اجتماع عام را روانه ده د هغې حوالې سره څه تیاری دي څه میسیج دی که لږ راته ووایي. همدرد صاحب څنګه چې تاسو ته زموږ ټول ناظرینو ته فتح ده دا ملک ډېر د هر قسمه صلاحیتونو نه ډک مالامال دی داسې ده خو هغه لیډینګ نشته هغه په دې باندې زړه خوږې قیادت نشته چې هغه د دې ملک چې دی هغه واګي دا یقینا د ټول عالم اسلام دپاره دا یو لیډینګ رول ادا کولی شي او انشاءالله ادا کوي. په دې ویژن باندې امیري جماعت حافظ نعیم الرحمن صاحب هغې د ټول پاکستان عوامو ته اپیل کړی دی چې راشئ د جماعت اسلامي د الخدمت په شکل کې د جماعت اسلامي د کرپشن پری لیډرشپ په شکل کې د جماعت اسلامي
د دینی هغه خپل تربیت د کارکونانو په شکل کې جی او په دې کې جماعت اسلامي یو غټه غېږه لري. نو خپل ټول عوامو ته مونږ اپیل کوو، خصوصا زه د مټې عوامو ته، غیور عوامو ته، چې دا په اسلام ډېر مین خلک دي او دا په اسلام باندې خپل سر ورکوونکی دی. خو د بدې مرغې د زما په خیال باندې شاید چې زه غلط نه یم چې د جماعت اسلامي نه خلکو لرې ساتلي دي. زه به په دې ټیم کې د مټې ټولو غیور عوام ته یو درخواست کوم چې راشئ په 21 22 23 نومبر باندې په یو تنقیدي جایزه باندې جماعت اسلامي وینئ چې جماعت اسلامي څه پیغام ورکوي. جماعت اسلامي د دې ملک دپاره څه غواړي، جماعت اسلامي د خپل کارکون دپاره څه غواړي، جماعت اسلامي د عالم اسلام دپاره څه غواړي. دا اجتماع به انشاءالله د ملک لا یو متبادل کرپشن فری قیادت هم ورکوي، بلکې ټول عالم اسلام به انشاءالله دا زموږ عالمي تحریک دی او دا زموږ دینی تحریک دی، انشاءالله چې دا به مخې ته ټول عالم اسلام لیډ کوي. پاکستان به مخې ته ځي او پاکستان به ټول عالمي دنیا چې دا اسلامي دنیا چې دا هغه به مخې ته بوځي. زما به ستاسو د دې انډس نیوز نیټورک چینل په وساطت باندې ټولو د مټې عوامو ته، سوات عوامو ته، خصوصا د مټې عوامو ته دا ریکویسټ دی چې راشئ جماعت اسلامي وګورئ او یو حقیقي دغه باندې د تعصب دغه پردې نه هټ کر او انشاءالله چې تاسو به دلته کې مایوسه کېږئ نه، تاسو به دلته کې عزت هم میلاویږي او د دې قوم تحفظ به هم کېږي، د دې ملک تحفظ به هم کېږي. ډېره مننه انور خان چې دغه وخت موږ ته راکړو، زموږ کتونکو ته هم ورکړو. کور مو ودان. شکریہ، جزاک الله جی. حاجي کتونکو هم دغه دوه پوښتنې وې چې تاسو واورېدې او د هغې د وینا تر مخه څنګه چې انور خان تاسو ته ووایي امیر صاحب مټه تحصیل چې په اووم چې کوم را روان نومبر دی په هغې باندې د الخدمت بنو قابل چې کوم ټسټ دی هغه په کابل کې کېږي او په 21 22 او 23 نومبر باندې به د جماعت اسلامي چې کومه دغه اجتماع ده دغه به کېږي. الله دې وکړي چې دغه دواړه ایونټ په خیر سره سر ته ورسي او د انور خان په وینا یقینا پکار ده چې د مټې تحصیل خلک په دغه دواړو بخشونو کې خپل شمولیت هم یقیني کړي او دغه پروګرام چې دی دغه الله په وړاندې کامیاب کړي. د دې سره خپل کوربه حبیب الله همدرد، درون میلمان انور خان او کیمرامین امان الله ته ورکړي اجازت. تلوي الله په امان.